د اسلامي نظام ثبات د ولسونو یووالی او انسجام په نوم دا غونډه د افغانستان سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر په ګډون د زابل مرکز کلات کې ترسره شوه چې پکې سلګونو عامو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نورالله نوري وایي دا د اسلامي امارت چارواکو مسؤلیت دی چې خلکو ته کار وکړي. هغه وویل دا مهال د دولت له لوري هیواد کې سترې حیاتي پروژې روانې دي. 48 کاله بعد د افغانستان د حکومت او د ملت اراده بیا بریا سره وګرځېدله. څنګه به دې ته امیدواره نه یو؟ دغه د ګاډي لاین به پر دغه لار باندې راځي، د ولایتونه به ځینې برخمن کېږي، د ګیس لاین به پر دغه لار باندې راځي، پر بولدک او ولایتونه به ځینې برخمن کېږي، د ګاډي لاین به پر دغه باندې راځي، پر سمنګانو بامیانو باندې راوړي، میدان ښار داسې به راځي، پر بولدک تېرېږي، یو پر ډنډې پټان تېرېږي، دا ټول ولایتونه ځینې برخمن وي. افغانستان د تیلو ذخیره ده. دغه ذخیره چې راوځي تاسې به په افغانستان کې چې بله هېڅ منبع د عوایدو ونه لرئ. د ټول مملکت خلک حکومت او رعایت خودکفا کېدی شي. د زابل والي مولوي حزب الله افغان وویل اسلامي امارت تل کوښښ کړی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته او هغوی ته خدمات وړاندې کړي. د په خبره لا به هم له ملت سره یو ځای پاتېږي. نو موږ موږ بیا تاسې هېڅوک ولایي کوي. که دا فکر موږ د ځان سره وکړو چې تی دې نه یاست موږ دي، دا غلط فکر دی، دا غلط سوچ دی. شل کارستي اولادونه زموږ پر لاس قرباني ورکړې ده، تاسې زموږ پر لاس قرباني ورکړې ده. تاسې په نیمه ډوډۍ موږ شریکان کړي وو، تاسې موږ ته په کور کې ښه شی راکاوئ، موږ به څنګه ناهیله کېږو چې ستاسې د خدمت څخه مخ اړوو. یو شمېر قومي مشرانو د خپلو خبرو په ترڅ کې د شته اسلامي نظام ملاتړ اعلان کړ او زیاته یې کړه چې د اسلامي نظام د بقا لپاره لکه څنګه چې وړاندې قربانیو ته تیار وو اوس هم قرباني ورکوي. د انتها سره سم خدای پاک دې به تاسې مسؤلینو و ټولو ته طاقت دغه درکړي چې د خلکو خدمت وکړي. و موږ ته د خدای د دغه طاقت راکړي ولس ته چې موږ د دغه نعمتونو شکر ادا کړو. چې دلته زموږ په زابل کې شکر ده، په ټول افغانستان کې اسلامي نظام راغلی ده. سرلوړي ګرځو، په شپه او په ورځ ګرځو، کورونه هم شکر ده خوندي دي، اولادونه هم خوندي دي، ناموسونه هم خوندي دي. د افغانستان د اسلامي امارت کړنې او کردار او جهاد دا په دې ارزي چې موږ یو میاشت پر وژغېږو. خو الحمدلله چې امارت په مثال د لمر او سپوږمۍ ده، دا د صفت محتاج نه ده. الحمدلله د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د هیواد په کچه تر 800 زیاتې د بدیو لویې او وړې روغې جوړې شوي او همدارنګه د ولسونو د یووالي لپاره زیات کار شوی دی. عبدالقیوم عاجز، هوریت نیوز، زابل.